अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। چې څومره هم ډېر درانه محترم وکیلان صاحبان ناست دي، ټولو ته اول خو سلام وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او دلته د مختلف سوچ لرونکي ملګري ناست دي. زمونږ د ډسټریکټ بار صدر محمد سهیر خان، صفدر زیب جنرل سیکرټري، ملګري وکیلان هم محمد رشید خان او سلیم خان، او مسلم لیگ لایرز فورم چې کوم دی ملک دانیال خان، پیپل لایرز فورم صدر افتخار خان، پی ټی آی صدر احمد علی خان، او کېدای شي څوک رانه پاتې وي هم بخښنه غواړم. دوی ټول چې دلته راغلل زمونږ مدعا اورېدلو ته کښېناستل، په دې هم د دوی مننه. خدای دې لوی ژوند ورکړي. زه کېدای شي په آیین دومره نه پوهېږم، په آیین تاسو پوهېږئ، خو بیا هم زه خپله مدعا تاسو ته ږدم که په یو ځای کې هم چا ثابت کړم چې تاسو غلط روان یئ، نو زه لیونی شوی نه یم چې په خطا لاره به ځم. زه به هغې ځای کې بیک سټیپ شم او د هغې ځای د ټیکولو او د روغولو کار به پیل کم. زه یو وړوکی شان مثال اول دا ورکوم. زمونږ یو ملګری و، علمزیب نام یې و، هغه ام فیل کولو، خو بیا چې پی ټي ایم راغی هغه د میسینګ پرسنز او د لینډ ماینز ویکټم ډیټا کلیکټ کوله. په دې کې هغه ونیوه شو. چې کله هغه ونیوه شو کراچۍ جیل کې، نو د ماسټر ډیګري چې کله چا سره وي هغه ته بی کلاس ملاویږي، چې تر څو دی ملزم وي. نو هغه ته عدالت بی کلاس ورکو، خو ده ته بی کلاس په جیل کې نه الاوډ کوه. هغه د سحر نه تر بیګا پره چې کوم هاورز شي د یو چکې نه د یو ملزم یا مجرم راستلو ټایم وي، هغه یې هم نه و الاوډ. نو هغه چې کوم هلته په ای ټي سی کوټ کې جج وه، هغه سره چې کله خبره کوله چې تا چې کوم مراعات راکړي دي هغه ما ته نه میلاویږي. هغه پرېږده، هلته هغه کسان وبښئ چې دهشتګردي یې کړې ده، وبښئ چې هغو زه نشم هغه الفاظ که د ماشومانو سره غلط کارونه کړي دي چې ثابت شوي دي، هغو ته چې کوم فیسیلیټیز موجود دي مجرم ته ډېر لوی هغه ما ته نه راکړل کېږي. د ملګري که کښېنئ نو دا به وشي هم چې ټول به صحیح وي. کښېنئ په ځای باندې، بیا به تاسو دپاره اسانه وي. نو هغه بیا یو جمله هلته ادا کړې وه، بیا وروستو کتاب په هغه ولیکه. ویلې اصل کې زما سره دا کار په دې نه کېږي چې زه ملزم یم، لا زه مجرم یم. هغه کتاب ولیکو میں ملزم نہیں مدعی ہوں، ځکه زما سره دا کار روان دی. د دې ملک په هر هغه اداره مې دعوه کړې ده چې کوم زما د خاورې د حالاتو سره کنسرن دي. نو د یو مدعی په توګه باندې پی ټي ایم په کوم وختونو کې راپورته شو، څنګه راپورته شو، هغې نه تاسو ډېر ښه معلوم یئ. ځکه هم چې په دې خاوره ژوند کوې به خامخا تاسو ته څه نه څه د حالات پته وي، خو زیاته به په دې نه وي در سره چې په ایکس فاټا قبایلي اضلاع کې اونلی سورس آف انفارمیشن یو سورس آف انفارمیشن و ډي جی آی ایس پی آر. د دې نه علاوه بل سورس آف انفارمیشن نه و. نه یو صحافي هلته الاوډ دی، نه یو سیاسي مشر هلته الاوډ و، نه یو قبایلي مشر چې هلته خبره کوله الاوډ و. چې سورس آف انفارمیشن صرف یو کس کوي، نو د بل سړي دعوه خو پاتې شوه. په آیین کې، په قانون کې چې څوک کله هم د چا دعوه وي، دواړو ته دا موقع وي چې هغه به خپله خبره کوي. دلته یو سورس آف انفارمیشن و، د یو سړي دعوه وه، د یو سړي خبره وه، د بل نه وه. دا کوم انصاف و؟ دا د دنیا د انسانانو په تاریخ کې کوم انصاف دی چې په هغه کې به
ته د عامو خلکو خبره د سره اورې نه. بیا څه وشول؟ د هغې ریزلټس دا و، زه چې کومه واقعه اوس بیانوم هغې دلته لایو ویډیو لګیا دي، هر وخت راتللی شي او مکمل مې چیلنج کولی شي. په هغه کې که سود تر درواغ راووتلم، ما ته اوس سټامپ پیپر راوړئ، ساین به یې کړم درته، زما 500 جایزه درته. هغه ریزلټس یې دا راتلل چې په سپتمبر 2015 کې په زیارت ځای کې د پاکستان ایرفورس بمباري وشوه چې په هغه کې 9 تنان شهیدان شول، 15 ماشومان وو، 4 زنانه وې. او زه خپل چې په هغې وختونو کې سټوډنټ ټرایبل سټوډنټ یو ارګنایزیشن و، هغې صدر والته لاړو، مکملې ټکوړې وې د ماشومانو. هغه پلار چې 2 لوڼې وې، هغې 4 لاسونه جمع کړل، خو د سر پته نه ورته لګله چې کوم یو مې د کوم لور لاسونه دي. صرف دومره دی هلته هغه ژړل نه ډېر څه، خو هلته یې ویل چې کله دا وینو کې ګوته کې یوه ګوتمې وه رینګ، هغه یې چې ولیدله ویلې دا مې د مشر لور ده. ما ورته په وړوکې اختر کړې وه. هم په سبا چې مونږ ډی خان ته راتللو، هسپتال کې یو ماشوم هلته زخمي وه، زکیه نام یې و. زما پروفایل په فیسبوک چې په بیکګراوند کې کوم تصویر لګېدلی دی، هغه د هغې جینۍ دی. په هسپتال کې موږ ځنې ایستلی و. دته څو ورځې پاتې وې، نو یو ملګري راته میسج کول چې ته چیرې د پاکستان میډیا خو وګوره. ما اخبار راوخسته، په هغه کې لیکلي وو چې پاک فضایا کی کامیابیاں جاری، زیارت ژ میں 9 دهشتګرد هلاک، 13 دهشتګرد لیکلي هم 14. زما سره هغه پیس اوس پروت. دا هغه بیانیه وه چې هغه به خامخا د هغې ریزلټس یوه ورځ راتلل. دغې شي امکان نه لرلو چې دا به پټ شي. یو امکان یې لرلو چې کمپلیټ جینوساید وشي، لکه په رونډه کې چې وکړو. خو په کوم طرز باندې چې هلته خلکو سره ظلم لګیا و، په 2009 کې اپریشن شروع و، زمونږ خلک څوک په یبلې پښې دي، کورونو کې سامان پاتې، نر او ښځې منډې وهي په دې غرونو کې. او چې کله سیټل ایریاز ته راځي، په لاره کې سړي ولاړ دي، چا نه 15,000 لزر روپۍ دي، هغه هم شو کوي. هغه میلیټنټ گروپس وو، او هغه میلیټنټ گروپس د دېږي سټیج نه دعوه کومه، او په قسم سره کوم نن هم د پاکستان د فوج په کینټونو کې اوسېږي، نن یې هم ریکارډز درکولی شو تر نن ورځې پورې. هغه اول هلته طالبان و په دفترو کې، بیا یې وویل دا ګوډ طالبان شول، بیا څه وخت یې وویل بیټ طالبان شول. د پښتون په خاوره باندې بدامني پیدا کولو دپاره چې څوک څه نام هم ورکوي، د نامونو د لفظونو په جادوګري کې حالات نشي سمېدلی. دا ترهاګرې جنگ په دې خاوره چاته فایده ورکوله، چاته یې نقصان ورکولو، دا ډېر واضح و. دا ډېر یعنی تر اوسه پورې خو کم سے کم خلک پرې وپوهېدل. نو زما هغه یو جمله ما ډیفاین کوله چې څنګه دا یوه اړخیزه بیانیه د خلکو د دماغي مریض جوړولو دپاره پوره پاتې شوه. نن هم د پېښور تر ټولو ښه د دماغو د ناروغۍ ډاکټرانو ته ورشئ، تر ټولو زیات مریضان په هغه کې د هغو علاقو دي چې په کومو کې دا جنګ شوی دی. دهشتګردي څه ته وایي، خو دنیا وایي چې ته یره خوراکه. یره دومره ده چې دا نن پروګرام هم د چا د یرې د لاسه ډېر په احتیاط کې کېده. کنې دا څه غیر آیني کار نه و، هیڅ غیر آیني کار نه و د یو چا خبره اورېدل. او بیا د وکیل خو به خبره اوري، وکیل خو خپل کلاینټ ته ګوري، هغه ته نه ګوري چې ته د کومې پیښې څه شې، هغه دعوا وکړه نو هغه به پر مخ وړي. په داسې حالاتو کې زمونږ د خاورې د پښتنو په وینو باندې دشمن ستړي شول خو ماړه نه شول. زه دا هم دعوا کولی شمه چې داسې خلک به هم وي چې د دغو خاورې وینې تویولې، اخر یې ویلي چې مزید ستړی شوم. چلو زما دعوا خو د دروغجنه وي، د کویټه د وکیلان
تر ټولو پیاوړي وکیلان د هغه پوره یو نسل لاړو له منځه د هغو دعوا چرته پرته ده د هغې انصاف چرته پروت دی د ای پی ایس د ماشومانو پلارونو سره نن هم رابطه وکئ هغو ته انصاف ملاو شو ولې نه ملاویږي تحقیقات د هرې مسلې د روغولو دپاره په هره مسله باندې یو ښه فیصله کولو دپاره تر ټولو لوی خبره ده چې تر ټولو زیات معلومات یې وي درته تحقیقات نو دلته چې تحقیقات نشته دی د سره خلک د تحقیقات د دومره لویه سانحه ای پی ایس د دې د تحقیقاتي کمیټې جوړولو دپاره 2-3 کاله احتجاجونه کیږي 2-3 کاله احتجاج د داسې سانحې دپاره چې ټول نړۍ پاکستان وایي هندوستان مې تر ټولو لوی دشمن دی په هغه ځای کې هم د هغې غم چې لمانځل کېدلو د هغې سانحې د تحقیقات دپاره هم 3 کاله کمیټې نه جوړه او بیا چې جوړه شوله ریپورټ یې یو مینیمم ریپورټ چې هیڅ پکې انفارمیشن نه و نو هس خبره تاسو معلومات به لرئ یا نه یا به ګرځېدلي وئ یا به نه وئ ګرځېدلي خو داسې سپینګیري داسې مشران داسې ځوانان چې د دې خاورې د امن خبره یې کوله ډېر اوس هم داسې پاتې شول چې په د غرونو کې هډوکي پاتې شول غوښې ختم شو ځکه چې خلک تللی نه شول نو د دغې ټولو حالاتو نه د وتلو دپاره خلک وایي دا خو ډېر پیاوړي دي چې داسې ظالم و جابر چې ډېر لوی حیثیت لري هغو ته ور مخامخ شول مونږ د ځان سره سوچ کوو چې هغه حالات چې مونږ کوم تیرول یا هغه څه چې په مونږ باندې تیرېدل په هغه کې دا هیڅ پیاوړتوب نه دی زمونږ دا د طاقتونو مسله نه ده چې دوی طاقت زیات دی یا بقا مسله ده بیخي بقا ختم کیږي یعنی یو د انسان هیڅ نه پاتې کیږي نو په داسې حالاتو کې پښتون ژغورنې غورځنګ خپل پیل وکړو او ریاست ته خپل مطالبات پیش کړل هغه مطالبات دغه وو چې څومره هم په دې پښتونخوا وطن کې مرګونه وشول د هغې مرګونو دپاره ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړئ د رښتیاو کمیشن جوړ کړئ چې دا اندازه خو موږ ته ولګي چې دا مرګونه چا وکړل وایي 72,000 پښتانه ووژل شول 72,000 د چا چرګې ووژنه نه به یې درته وبخي ما ته د نن د پاکستان ټول جرنلان دا وایي چې دوی چرګه خو پرېږده هسې که په سکول کې بچي ته چا په کږو سترګو ور وکتل دوی یې نه معاف کوي زموږ بچیان په بارودو کې داسې مخونه سوي وي چې من د پلرونو پیژندل نه د هغه انسانان نه وي نو دومره حق کیږي د دې پښتنو چې یو ټروت کمیشن جوړ شي د دوی دپاره